السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. رحمان الله ګربز نن د پاکستان سوپر لیګ کې د اسلام آباد یونایټډ لپاره په لومړۍ لوبه کې بهترینه زبردسته بیټینګ ترسره کړه. د وهاب ریاض پر وړاندې یو ځل بیا څلوریزې او شپږیزې ووهلې، ډېر ښه خوند یې وکړ. رحمان الله ګربز نن په پی اس ایل کې په خپله لومړۍ لوبه کې زبردسته پنځوسیزه ترسره کړل چې خپله لوبډله یې هم تر بریا ورسول. دا لوبه د اسلام آباد یونایټډ او پېښور زلمي لوبډلو ترمنځ ترسره شول. اسلام آباد یونایټډ لوبډلې د لوبې پچه وګټل، په خپله د بالینګ پرېکړه وکړه. پېښور زلمي لوبډلې په ټاکل شوي 20 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 150 منډې جوړې کړې. د دوی لپاره کپتان بابر اعظم زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړل. په 58 بالونو باندې 15 نه سوځېدلې منډې جوړې کړې. 4 څلوریزې، یوه شپږیزه په بیټینګ شامله وه او ترڅنګ یې محمد حارث هم زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړل. په 21 بالونو باندې 40 چټکې منډې جوړې کړې. د اسلام آباد یونایټډ لپاره بیا حسن علي زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړل. په 4 اورونو کې 15 منډې ورکړې، 3 مهمې ویکټې یې واخیستې. فهیم اشرف، کپتان شاداب خان او 2 نورو لوبغاړو هم یوه ویکټه ترلاسه کړه. اسلام آباد یونایټډ لوبډلې د 150 منډو هدف په تعقیب کې د لوبې په 14.5 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره یاد هدف ترلاسه کړ. دغه په زړه پورې لوبه یې په خپل نوم کړه. د دوی لپاره رحمان الله ګربز ډېره بریدګره توپخانه پیل کړل. په 11 بالونو باندې 62 منډې جوړې کړې. 4 څلوریزې، 4 شپږیزې په بیټینګ شاملې وې. په وهاب ریاض باندې هم ډېرې غټې شپږیزې او څلوریزې ووهلې چې ډېر زبردسته بهترینه بیټینګ یې ترسره کړ. ریوینډر ډاسن په 29 بالونو باندې 42 منډې جوړې کړې. اسف علي په 14 بالونو باندې 29 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. اسلام آباد یونایټډ لوبډلې دغه لوبه په 6 ویکټو وګټل. د پېښور زلمي لوبډلې لپاره ارشاد اقبال یوه ویکټه واخیسته، نیشام هم یوه ویکټه واخیسته، عثمان قادر هم یوه ویکټه ترلاسه کړه. که مو دا ویډیو خوښه شوې درسره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.